سلامونه، دا وخت مو بخیر. د کندوز راډیو خبري ټولګي ته ښه راغلاست. نن چهارشنبه د سوه د میاشتې 14مه چې د 2024م کال د مې د 2 نیټې سره سمون خوري. په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکي. د کندوز ښار د قهوهخانې ښارګوټي په 4 کوڅو کې د کانکریټ اچولو کار بشپړ شو. په جوزجان کې د 123 بزګرانو ته د سبزیجاتو وچولو ماشینونه وویشل شول. وروستیو وختونو د برېښنا تولید زیات کړی. په ډیرو سیمو کې 24 ساعته برېښنا برابره شوې. او متحده عربي امارات د حکومت نیمایي چارې په 2 کلونو کې د مصنوعي ځیرکتیا له لارې پرمخ یوسي. اوس هم بشپړ خبرونه. زه صدیق الله لیوال یم. د کندوز ښار د قهوهخانې ښارګوټي په 4 کوڅو کې د کانکریټ اچولو کار بشپړ شو. د کندوز ښار د قهوهخانې ښارګوټي په 4 کوڅو کې د کانکریټ اچولو کار د کندوز ښاروالۍ له لوري په معیاري ډول بشپړ شو. دا پروژه د کندوز ښاروالۍ د لوی کانکریټ اچولو پروژو څخه یو ده چې پکې د 11 کانکریټ اچولو یو حلقوي سړک او د هغه دواړه غاړو ته د اوبو ویالې شامل دي. او دا ټول کارونه به په یو وخت کې د ښاروالۍ د تخنیکي او مسلکي ټیمونو تر څارنې لاندې عملي کیږي. د دې پروژې موخه د ترانسپورتي وضعیت د ښه والي، د چاپیریالي ستونزو کمول او په دې ښارګوټي کې د سطحي اوبو مدیریت بلل شوی دی. د کندوز ښاروالۍ مشرتابه له سیمې اوسیدونکو څخه هم غوښتنه کړې چې د عامه منفعه پروژې په ساتنه او پالنه کې همکاري وکړي. په جوزجان کې 123 بزګرانو ته د سبزیجاتو وچولو ماشینونه وویشل شول. د جوزجان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست وایي د دې ولایت په 100 ولسوالیو کې 123 بزګرانو ته د سبزیجاتو وچولو ماشینونه وویشل شوي دي. د یاد ریاست وایان ذبیح الله خیران دیش ویلي دا ماشینونه د کلي د بیا رغونې یو موسسې په همکارۍ د خانقاه مریدان او قرقین ولسوالیو بزګرانو ته ورکړل شوي دي. د په وینا د دې مرستې ټولیز ارزښت شاوخوا 2.5 میلیونه افغانۍ دی چې موخه یې د بزګرانو اقتصادي پیاوړتیا ده. چارواکي وایي دغه ماشینونه به د سبزیجاتو د ساتنې پروسس د ضایعاتو د کمول او د عوایدو زیاتوالي کې مهم رول ولوبوي. بلخوا بزګران له دې مرستې هرکلی کوي او د ورته نور اسانتیاو د زیاتېدو غوښتنه کوي. وروستیو وختونو د برېښنا تولید زیات کړی. په ډیرو سیمو کې 24 ساعته برېښنا برابره شوې. برېښنا شرکت ویلي وروستیو وختونو په هیواد کې د اوبو بندونه ډک کړي او په ټول هیواد کې د برېښنا د ویش کچه د پام وړ لوړه شوې ده. د یاد شرکت ویان محمد صادق حق پرست ویلي دا مهال په ډیرو سیمو کې 24 ساعته برېښنايي چوپړتیاوې وړاندې کیږي او د برېښنا تولید او غوښتنه له 90 تر 100 سلنې لوړه شوې ده. نوموړي ویلي یاد شرکت د شبکو د پراختیا لپاره نوې برېښنايي شبکې فعاله کړي چې دوامداره برېښنا د لیږد وړتیا لري. ورسته خبردار متحده عربي امارات د حکومت نیمایي چارې په 2 کلونو کې د مصنوعي ځیرکتیا له لارې پرمخ یوسي. متحده عربي امارات ویلي پلان لري چې په راتلونکي 2 کلونو کې د خپل فدرالي حکومت نیمایي چارې د مصنوعي ځیرکتیا له لارې پرمخ یوسي. دغه هیواد لومړی وزیر محمد بن راشد المکتوم ویلي مصنوعي ځیرکتیا به د حکومت اجرایي شریک وي، نه یوازې یو وسیله. کارپوهان د یو جرأتمند ګام بولي چې امارات به د نړۍ له مخکښو هیوادونو څخه کړي. د دې پروګرام څارنه منصور بن زاید النهیان ته سپارل شوې او یو کاري ټیم عملی چارې پر مخ وړي. دې پلان یو مهمه برخه د دولتي کارکونکو روزنه ده څو هغوی وکولای شي له مصنوعي ځیرکتیا له وسایلو سره کار وکړي او یوازې تکراري کارونه تر سره کوونکو نه بلکې د دې سیستمونو څارونکي او لارښوونکي اوسي. دا ولادي سات خبرونه تر بیا ښې چارې.